لکه اختر را باندې راشه او لکه ماشوم به درته ډېر خوشحاله شمه. سلام مې ومنئ خاطرجان یم. یو ډېره چاته مهمه خبره کومه. اختر ته یو 2-3 ورځې پاتې دي او شاید چې مونږ د هوایي فایرنګ نه چې کوم دی ځان لږ شانتې په ډډه وساتو. د کومو مصیبتونو کې د کوم مشکلاتو کې چې ګیري دا کافي دي زموږ لپاره. خو بهر کې په نه زموږ د ډز د لاسه څوک کوڼ شي یا زموږ د ډز د لاسه څوک یتیم شي یا زموږ د یو ډز د لاسه څوک ډیسیبل معذور شي یا زموږ د یو ډز د لاسه څه بچي چې کوم دی هغه یتیمان شي. ډېر زیات احتیاط وکړئ. ژوند ډېر زیات قیمتي دی. د انسان زندګي چې کوم ده د دې د قیمت هیڅ حد نشته دی. پکار ده چې مونږ خپل ځان دپاره لږ څه خوښو ځان دپاره همدغه شانتې پکار ده چې مونږ نور ته هم سوچ وکړو نور ته هم فکر وکړو. آیا چې دغه تمانچې دغه یو ګولۍ یا د مشین د ټوپک دغه یو ګولۍ مونږ کله هوایي ریفایننګ سایټ ته بوځو نو دا یوازې زما د تمانچې یا زما د ټوپک نه وتې ګولۍ نه ده. دا د چا د کوپړۍ هغه نشانه هم جوړېدلی شي. د چا د زړه نشانه هم جوړېدلی شي. کیدای شي چې بلا کورونه پرې وران شي. پکار ده چې مونږ د دغې په ځای باندې یا د دغه ډز په خاطر باندې چې کوم دی چې څومره پیسې زموږ د وسه کېږي هغه خپل چم چاپېرچل کې یتیمانو غریبانانو بېوسه خلکو سره مونږ مرسته وکړو او همیشه دپاره دغه به زموږ په کار باندې راځي. او مونږ چې څومره کوشش کړی دی څومره مکاوش کړی دی همیشه دپاره همدغه یو خبره مو کړې ده څنګه چې زموږ پښتون قام دی د دغې لپاره چې کله هم د خوشحالۍ هغه آغاز شوی دی یا خوشحالي راغلې ده. خوشحالي دا مطلب نه دی چې مثال په طور ته په هغې کې ډز وکړه ته په هغې کې تمانچه راواله په هغې کې ټوپک راواله. خوشحالي په هره طریقه باندې مانځل شي. ته یو یتیم بچی ځان سره نږدې کا یو بېوسه بچی ځان ته رانږدې کا. هغه انسانان هم ځان سره نږدې کړه چې د چا پیزار نشته د چا جامې نشته. کله دغه ډز په خاطر باندې تاسو هغوی له دغه پیزار واخیستو دغه جامې مې پرې واخیستې نو دا به ډېرې زیاته مهمه خبرې ځکه چې د اختر نوم د خوشحالۍ دی نو پکار ده چې موږ په خوشحالو باندې ومانځو. صحیح ده موږ خو به ډز وکړو موږ په هغې باندې ډېر خوشحاله شو چې په یو کور پرېوتې زموږ د تمانچې نه کومه ګولۍ ده نو کیدای شي چې هغه په کور کې هغه اختر چې کوم دی په مصیبت باندې بدل کړي. کیدای شي هغه اختر ډېر په مشکلاتو کې سره مخامخ شي. د هغه خلکو زندګي همدغه ورځ نه دغه مو د مصیبت سره مخامخ شي. په کومه ورځ چې ساره تمانچې وتې ګولۍ د چا په مزغو کې نه وتې ده یا د چا په زړه کې نه وتې ده یا د انسان وجود د هغې سره زخمي شوی دی یا معذوره شوی دی. کوشش وکړئ چې څومره خوشحالیانې راوړئ وړې وړې خوشحالیانې هغه منزل پکار دي خو د ډز او د ټوپک د خاطره نه همداسې کول پکار دي چې څنګه عام ژوند کې موږ خپل روټین سره زندګي تېرو. او بیا هم وایم که ډز کوئ نو بالکل یې مه کوئ. که ژوند تېروئ د ډز نه ډډه وکړئ. هېڅ قسم اهمیت نه لري. اهمیت دا لري چې موږ یو بل سره په اخلاص باندې ملاو شو موږ یو بل سره په مینه باندې ملاو شو. زما غږ چې تر کوم ځای پورې رسي زما خواست دی چې د ډز نه